په زړه کې مې د طلاق وسوسې راځي خو داسې پر خوله مې نه دي ویلي دا څنګه د شریعت په رڼا کې قدرمنو عزتمنو نن سبا چې موږ دا ځوانانو ته ګورو پر هره خبره طلاق پر هره خبره دا ډیر خطرناک خبره ده دا ډیر خطرناک جرم دی دا ډیر خطرناک ګناه ده دا هم د قیامت د علامو سه یو علامه ده چې پر هره خبره به طلاق دا طلاق لفظ باید په سوچ کې لارانه ولي زړه ته لارانه ولي د خولې صدا وغورځوي بیا به طلاق راغلی وي او په معاشره کې بیا ته ځان ته غیرتمن وایه او بیا هغه طلاق عملي کوي هم نه خو البته دا مسله چې کومه ده در څو چې دا لفظ تا اورېدلی نه وي در څو چې دا طلاق تا ویلی نه وي طلاق نه راځي صرف په وسوسو سره یا په زړه کې د هغه سوچ راکړل یا په دماغ کې د هغه سوچ راکړل یا دا سوچ کول چې ستا خوله سره وښورېدله ستا ژبه سره وښورېدله دا هسې شیطاني وسوسې دي دا که د هر چا په زړه کې راکړل یا شیطان دا وسوسې وراچولې لا حول ولا قوة الا بالله جوای دا دې پر شیطان توکي خو طبیعت دې نه خرابوي زموږ دورې مختار فتاوا خواتین اکثره ټولو فتاواو دا لیکلي بلکې چې در څو تا ویلي نه وي هغه الفاظ ادا کړي نه وي هسې په وسوسو سره طلاق نه راځي